بسم الله الرحمن الرحیم. د میا ټي وي ډیرو عزتمندو درنو پښتنو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه میا ایاز احمد ستاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضر ما د ادب د یو بل پیژندلي نوم سره ناست یم. دې وخت کې زه د هغه شخصیت سره ناست یم چې د یوټیوب د فیسبوک او د سوشل میډیا د لارې زما د خیال مطابق بچی پیژني. عادل ارمان صاحب خواله راغلی ما نن به د هغه سره د ادب دا خپرونه دوام لري او د هغې نه به د ژوند په هکله هم پوښتنې کوو، د شاعرۍ په هکله به هم دې تپوسونه کوو، خوندور کلامونه به هم دې تاسو دپاره ریکارډ کوو او تاسو ته به یې مخې په وړاندې کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عادل ارمان صاحب تاسو ته د میا ټي وي په پروګرام کې هرکلی وایم. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه چې په میا ټي وي کې مو ما ته څه ویلو موقع راکړه. ډېره زیاته مننه. عادل ارمان صاحب که لږ را سره د خپل ذاتي شخصیت په باره کې د خپلو کتونکو سره زما د کتونکو دپاره دا شریک کړئ چې عادل ارمان صاحب څوک دی، په کوم ځای کې سترګې غړولي. زما د خیال مطابق د ادب بچی به دا پېژني، خو بیا هم زما د میا ټي وي د کتونکو دپاره که خپله لنډه شان پېژندګلو وکړئ. عادل ارمان یم او ادبي نوم مې عادل ارمان دی او پیدایشي نوم کوم چې راله مور پلار خوښ کړی دی هغه عادل اعظم دی. د مردان کې مې سترګې غړولې وې، بیا والد صاحب مې د ډیوټۍ له وجې دلته سوات ته راغلي وو، بس بیا دلته رالوی شو. 10th کلاس اګزام مې اوس ورکو او بس دغه شعر هم لیکو. ډېر ښه شعر د خلک خوښوي او خلکو سره مینه هم لري. زه چې ګورم نو دلته چې څومره کتونکي او اورېدونکي ولاړ دي نو هغوی ټول کوشش دا کوي چې زه د نوشاد کیمور سره او د عادل ارمان سره سیلفي وباسم. د هغوی کوشش دا دی. عادل ارمان صاحب موږ د نوشاد کیمور صاحب په سربراهۍ کې نن راغلي او ستاسو د خپله خپرونه ریکارډ کېږي. د خپلې شاعرۍ شاعر ته ټولې غزلې ښې ښکاري. کوم یو کلام به زما د کتونکو سره شریکوئ؟ زما د خیال مطابق د خپل غزل نه مخکې د نوشاد کیمور صاحب به 2 شعرونه ووایم، چونکې نوشاد کیمور صاحب ما ته خو حقه شان راځي. تاسو کمنټ کې مې ویلو خو دواړه که یو نه شو نو چېرته به ځو چاله به ځو، دواړه که یو نه شو نو چېرته به ځو چاله به ځو، ځان له ځای ګورو جړاله به ځو، بس تیز غم مه کوه نور ټول انتظام مې کړی، ته خپله غاړه غوټه وتړه بېګاله به ځو. او زه به درته خپل څه شعرونه ووایم چې څه به یې وایم په خوله داسې په چشمان داسې دی، څه به یې وایم په خوله داسې په چشمان داسې دی، بس یو سړی د خپله ځانه راته ګران داسې دی. اول د ځمکې بیا یې سوچېړه چې ځمکه څه ده، اول د ځمکې بیا یې سوچېړه چې ځمکه څه ده، خیر دی بیا وایه چې اسمان داسې دی. او څوک یې تر اوسه په معنه لا رسېدلي نه دي، څوک یې تر اوسه په معنه لا رسېدلي نه دي، منې که نه خور یو شعر د غني خان داسې دی. او تاله مې راوړله دا روغلو پټه ګل غوټۍ، تاله مې راوړله دا روغلو پټه ګل غوټۍ، خیر که زما ریښې سرې ګریوان داسې دی. او کیمور صاحب چېرته همزولو ته ګودر کې چېرته کور کې خور ته، چېرته همزولو ته ګودر کې چېرته کور کې خور ته، هر وخت لګیا وي بس ارمان داسې دی. ډېره مننه. ډېر ښه ارمان صاحب دا مینوال هم ګڼ دي او بله دا ده چې ستاسو سره وخت هم ډېر زیات مصروف دی، موږ چې ګورو پروګرام هم روان دی. عادل ارمان صاحب بل د خپل شاعرۍ که یو داسې غزل زموږ سره شریک کوي نو ډېره به ښه ما اوس هغه زړې قیسې پرېښې دي قسم په خدای چې ما نشي پرېښې دي، ما اوس هغه زړې قیسې پرېښې دي قسم په خدای چې ما نشي پرېښې دي، سم د ماښام اوده کېږم زه ما د سپوږمۍ اوس تماشې پرېښې دي، چې تور ته تور او سپین ته سپین نه وایي لکه خبرې یې ترخې پرېښې دي. او یارانو ما نه په قلاره کښېنئ، یارانو ما نه په قلاره کښېنئ نشم کولی ما ټپې پرېښې دي، یارانو ما نه په قلاره کښېنئ نشم کولی ما ټپې پرېښې دي. یو 2 شعرونه به درته نور هم ووایم چې وایه ارمان چې دا څنګه کېدی شي د محبت ارتقا څنګه کېدی شي چې پسې وینې د خپل رور هم سکی شم هغه جینۍ د بل چا څنګه کېدی شي، چې پسې وینې د خپل رور هم سکی شم هغه جینۍ د بل چا څنګه کېدی شي. ډېر ښه دی ارمان صاحب، ډېر ښه دی. زمونږ دا خپرونه لږه لنډه مې او شاټه مې، خو یو بل کلام ستاسو او هغه به د دې پروګرام اخري اختتامي کلامي او نوشاد کیمور ته بیا ډالۍ کوئ. کیمور صاحب ته دې هم دغه غزل ډالۍ وي چې که زوړ وي خیر دی، دا مې ژوند و او بس دغه زما کار و، دا مې ژوند و او بس دغه زما کار و چې ته نه وې زما تا ته انتظار و، او دغه ته چې ورته یار کوې یاره دغه یار دې هم څه وخت کې زما یار و، دغه ته چې ورته یار کوې یاره دغه یار دې هم څه وخت کې زما یار و. دنیا راغله خو هغه به کې رانغی چې په چا پسې دا زړه زما بیمار و، دنیا راغله خو هغه به کې رانغی چې په چا پسې دا زړه زما بیمار و. عجیبه چلو په کور کې به پلار زوی و، عجیبه چلو په کور کې زوی به پلار و، عجیبه چلو په کور کې به پلار زوی و، عجیبه چلو په کور کې زوی به پلار و. او زه په خپله یو سزا وم خپل ځان له، زما په ځان کې ګرفتار و. وخت بې غرضه پردي زړونه جوړول یې،
بې غرضه پردي زړونه جوړول یې په څو ورځو کې ارمان دومره وزګار و. ملګري څه غوښتنه کوي چې د تیمور صاحب یو غزل نو تاسو راته ووایئ د نوشاد تیمور صاحب کلام د مینوالو په غوښتنه تاسو ډېره زیاته مننه. د عبید ملنګ ته دغه شعرونه ډالۍ چې زه مننه زه داسې نه ځمه زما سره ناکام دې وشي. ارمان صاحب زه داسې نه ځمه زما سره ناکام دې وشي، ساقي خراب یم د څښلو اهتمام دې وشي. مننه. زه داسې نه ځمه زما سره ناکام دې وشي، ساقي خراب یم د څښلو اهتمام دې وشي. او دا ځانمرګي بریدونه څوک کوي دا څه لوبه ده؟ ارمان صاحب دا ځانمرګي بریدونه څوک کوي دا څه لوبه ده؟ یا زما صاحبه پلټنې ګام په ګام دې وشي. مننه. او خبره دا نه ده په تا زما باور نشته دی ملنګ صاحب، خبره دا نه ده په تا زما باور نشته دی، کلکه واده وکړه دیدن دی خو ماښام دې وشي. مننه. شعر دی چې بعضې وسخولي په وازه خوله غنده نه کوي. بل شعر بیا ووایم. خبره دا نه ده په تا زما باور نشته دی، خبره دا نه ده په تا زما باور نشته دی، کلکه واده وکړه دیدن دی خو ماښام دې وشي. او بعضې واسخولي په وازه خوله غنده نه کوي، بعضې واسخولي په وازه خوله غنده نه کوي، د دې ښاغلو علیمانو احترام دې وشي. مننه. بعضې واسخولي په وازه خوله غنده نه کوي، د دې ښاغلو علیمانو احترام دې وشي. دا خونریزي او ډزې ډوزې هېڅ معنی نه لري، دا خونریزي او ډزې ډوزې هېڅ معنی نه لري، زما د قام سره خبره په آرام دې وشي. مننه. دا خونریزي او ډزې ډوزې هېڅ معنی نه لري، زما د قام سره خبره په آرام دې وشي. او داسې څوک شته چې 400 وکوړې خبر کي، داسې څوک شته چې 400 وکوړې خبر کي، کې موره غم د پښتنو د قتلیام دې وشي. ډېره زیاته مننه. ډیره زیاته مننه. قدرمنو اورېدونکو کتونکو، دا وه زمونږ د میا ټي وي خپرونه چې پای ته ورسېدله د نوشاد تیمور صاحب او د عادل ارمان صاحب سره. که بې وفا سلګو د ژوند وفا وکړه انشاءالله تعالی ستاسو په درانه خدمت کې به یو ځل بیا حاضرېږم. اوس ما میا ایاز احمد له اجازت راکوي، زما د کیمرامین وقاص اداس سره چې چېرته مې ښاد اوسئ آباد اوسئ د ژوند په مزو کې اوسئ. د لوی الله په لوی امان پاکستان.